فتوا دا چې سړی ښځه سړی ته کتلی سي په غم پوی کومه په کتلو لیکن تقوا دغه ده چې ښځې هم سړیو ته ونه ګوري لکه څرنګه چې سړی ښځو ته ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکه وایي و آخر وخت کې به دوه ډلې راسي صنفان من اهل نار، دوه کسان به د جهنميانو نه، دا ډلې به جهنميان وي. یو هغه ډله رسول الله یاد کړی دا چې د حاکم ظالم په مخ کې مظلومانو سره ظلم کوي. د حاکم ظالم په مخ کې مظلومانو سره ظلم کوي. یو ظالم روان د په بازار کې ریړی والا مخه ته تراشي ک پولیس د کړړې چپه کوي په کوتو کې وਹੀ په خدای قسم خزا چې بدن هر چا تکار کوي او نری کپڑے کوي باریکی کپڑے کوي دا د رب العالمین اعضاء سره خیانت کوي. دا بدن دې نه ده، دا د رب العالمین وو. د رب العالمین په امانات کې خیانت مکو. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. محسنين استاذان الله تعالى دې موږ تاسو ناراضي شي. وقل للمؤمنات ټولکه هغه اسباب الله ذکر کوي چې هغه کې تهمت هغه راځي نو الله وایي چې تاسو هغه اسباب مې استعمال کوئ چې تاسو د تهمتونو درنه دفع شي. پرون الله ویلي چې مسلمانانو ته حکم داو چې تاسو خپل نظرونو حفاظت وکړئ د محارمونه. اوس الله تبارک وتعالى خذ ته حکم کوي چې وقل للمؤمنات مسلمانانو خذ ته دا ويغضضن چې دوی د بند کی کته دي کی من ابصارهن د خپل نظرونو نه ويحفظن فروجهن او دوی د پټ کی خپل فرجونه خپل عورتونه او دوی د حفاظت وکي. ښه په معاشره کې زنانا بل ته کتلې سی او کنه سی کتلې قران پاک وایي چې خزي د خپل نظر بند کی عما لا يحل له نظرها. هغه زینا چې دې قتل ورته جایز نه وي غله د خپل نظر بند کی نو دی بل سړی او دی بل خزي عورت ته بنه ګوري. قران پاک دا ویلي چې مسلمانانو خو ته وایي الله وایي چې خپل سترګې کنټرول کی دی بل سړی نارینه عورتونو ته دی هم نه ګوري ورسره د زنانه عورتونو ته دی هم نه ګوري. قل للمؤمنات یو نظر دی خزي دا سړی ته یو نظر دی خزي دا خزي ته. سړی کې به مسله وکم سړی خزو ته کتلې سی او کنه سی کتلې اول په دې مسله باندې علما او د مذاهب او اختلاف د په دې مسله کې بعضی وایي چې نه نشي کتلې لکه سړی خزي ته نشي کتلې دقه سی خزه هم سړی ته نشي کتلې. او حدیث مبارکه یو استدلال پیش کی هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو ام سلمہ او میمونه رضی الله تعالی عنهما دواړه ورسره ناستې وي. عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ یو جلیل قدر لون صحابي د سترګو باندې لون ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دواړو ته ویل چې صحابي خوراغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بیبیان وی چې دا خورون دی رسول الله مخ نه ګوري. ای دې ګوره د سینې جراغله چې د سړوي قتل ناروا دي خزو ته خو د خزو هم قتل سړوي ته څه مشکل بنه لري. دوی دواړه ورته وای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خورون ده. رسول الله څه ورته وای اف عمياوان انتما کده وډون د تاسو دواړه خړندې نه یسي کنه. دغه حدیث مبارکه نه د سینما معلومیږي چې سړوي ته خزانه سي قتلې. زما په خبره پوه شئ ان شاء الله. خدي حدیث نه خو په نن الفاظ چې تاسو قرات وسی نو بعضی علما وایي چې سړی لکه خزي ته نشي کتلې خزه هم سړوي ته نشي کتلې او دا حدیث استدلال کې پیش کړي. خو یو حدیث دیگر دی رسول الله دسه ده
یوه زنانه راغله په لنډو الفاظو د رسول الله نه یې پوښتنه د حج کوله. فضل ابن عباس د عباس زوی هلته ورته ګوري، دې ښځې عباس ته فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته کتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فضل ابن عباس ته ویلې چې مخ واړه او مخې پې وګرځو. ښځې ته څه ونه ویلې. معلومیږي دا خبره چې ښځې سړي ته کتی سي او سړی ښځې ته نشي کتلی. ولې خو که د ښځې کتل ناروا وي، خو رسول الله به ښځې ته ویلي چې مه ورته ګوره که نه. او فضل ابن عباس ته یې ولې وویلې؟ علاوه له دې نه دا په ابتدای اسلام کې جماعت ته ښځې راتللې. که چېرته د ښځو کتل سړیو ته ناروا سي، جماعت ته څنګه راځي؟ بازار ته څنګه دا ښځه ځي؟ ټول سړي خو دنه پرده نشي کولی که په پردې خو ښځې مکلفې دي، سړي خو نه دي مکلف. نو ګورې د حدیثونه متعارض راځي که نه راځي؟ متعارض یا راځي. د رسول الله په آخر وخت کې عایشه ام المؤمنین وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره ډېرې خیرخواهي کولې. حبشیان راغله د مسجد نبوي منځ کې لوبې کولې په نیزو باندې. عایشه وایي زه د رسول الله په وږي مبارک ما سر ایښی و، زنه مې ایښې وه، دومره مې ورته کتل. تاسو وایي څه ګمان کوئ چې یوه پیغله جنۍ وي د هغو لوبو سره څومره شوق وي؟ خو رسول الله راته ولاړ و. ما د حبشیانو لوبو ته کتل. نو هغه جنم دا معلومیږي چې ښځه سړیو ته کتلی سي، او هغه حدیث نه معلومیږي چې نشي ورته کتلی. ولې رسول الله ورته ویلي که نه صلی الله علیه وسلم افعمیوان انتما، تاسو دواړه ړندې یاستئ، هغه خو ړوند ده، تاسو خو ړندې نه یاستئ. نو ښه خبره دا ده، یوه فتوا ده یوه تقوا ده. فتوا دا ده چې سړی ښځه سړیو ته کتلی سي، په غم پوی کومه په کتلو. لیکن تقوا دغه ده چې ښځې هم سړیو ته ونه ګوري، لکه څرنګه چې سړي ښځو ته نه ګوري. دا یو تطبیق وسو، هېڅ مشکلات نه راځي. یا راځه داسې وکړه دغسې که بغیر د شهوت او د فتنې نه سړی ښځه سړیو ته ګوري ودې ګوري، خو که شهوت او فتنه پیدا کېږي، تهمت پیدا کېږي، بیا دې نه ګوري. یوه زنانه د موږ تاسو کور کې پیغله زنانه ده، په لاره چې څومره محسنین تېرېږي دا ورته ګوري، عادتا تهمت پرې لګېږي، نه دې ګوري که نه، ګوره دا نه دې ورته ګوري. او که تهمت نه وي، اوس ډاکټر ته روانه ده، 200 کسان مخې ته ورته راځي، څه وکړي دا؟ ګوره کتلی سي. نو فتوا دغه ده چې سړی به ښځو ته نه ګوري، قرآن پاک حکم ده. ښځې به سړیو ته کتلی شي بغیر د فتنې نه چې تهمت نه وي، او بغیر د شهوت نه چې د شهوت په نظر باندې هم ښځې سړیو ته نشي کتلی. زه چې جایز کړلی سولې که نه ښځې سړیو ته کتلی شي، نو الله چې دلته ویلي قل للمؤمنات، مؤمنانو ښځو ته ووایه یغضضن بندې دي کې من ابصارهن. اوس دا سترګې څنګه په دې زنانو موږ بندو کته کوو یې؟ دلته خو ما ویلي چې ورته کتی سي، عورت ته دې نه ګوري، یو په شهوت دې نه ورته ګوري، موضوع د تهمت کې دې نه ورته ګوري، ښځو ته دې هم نه ګوري، ښځه دې ښځې عورت ته دې هم نه ګوري. حکم عملي سو که نه؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، ښځې د نظرونه بند کړي که نه. اوس راسه چې یو ورې نفس جایز سي ښځه کتل سړیو ته، څومره انداز ورته کتلی شي؟ نو بعض علما داسې وایي څومره چې سړی ښځې ته کتلی شي په ازاده فضا کې، دومره ښځه هم سړي ته کتلی شي. نو سړی چې ښځې ته ګوري، یا به یې مخ ته ګوري، یا لاسونه ته، یا پښو ته. ښځه دې هم دغسې دي، مونږ نارینهو ته ګوري، پښو لاسو ته دې ګوري، هېڅ مشکلات نه راځي. زما په خبره خو انشاءالله پوه شي. دیګر بدن ته دې نه ګوري ښځه، ولې چې د سړی لنډغر ده، صرف عورت یې غلیظه یې پټ کړې ده، او تا بدن ته ګوري، بیا مشکلات پیدا کېږي، نه دې ګوري. او بعضې وایي چې نه، لکه څرنګه چې سړی سړي ته ګوري، دقسې به ښځه هم سړي ته ګوري. سړی سړي ته کتلی شي، زیر ناف نه تر رګبې زنګون پورې دې نه ګوري، نو ټول بدن ته یې کتلی شي. ښځه هم دقسې دې سړي ته کتلی شي، ځکه هغه په کارونو کې مصروف وي، کله کله خېټه ښکاره کېږي، کله یې شا. موږ چېرته دې باندې پرده اچو چې دلته ښځې تېرېږي، ته دا خېټه پټه کړه. نو بعضې داسې وایي. زما خپل نظر دا ده چې نه دې ګوري، ضرورت څه ده چې ورته ګوري؟ نه دا ډاکټره ده، نه داسې معالجه ده، بلا ته ګوري سړیو ته.
او د ضرورت په اساس کې چې څومره ګوري هغه کې موږ څه اعتراض نه لرو. مسله باندې واضح شولې ان شاء الله. دا د ښځو کتل سړیو پردیو سړیو ته پاتې شو. دومره خبره چې ښځو ته به څومره ګوري، نو بعضې داسې وایي چې ښځې ته ګوري دومره به ګوري لکه یو ورور چې خور ته ګوري. د اوس قرآن کې راځي ورور خور ته چې ګوري خیر ده، که دا جای ښکاره کېږي څه مشکلات نه راځي. که دا نیمه مټه ښکاره کېږي د خور ورور ورته ګوري څه مشکلات نه راځي. نیمه ساق کونډۍ ښکاره کېږي څه مشکلات نه راځي. دا غوږو کې چې کوم شیان اچولي دي که دا ښکاره کېږي څه مشکلات. دومره ښځې ته کتلی شي. او بعضې وایي چې نه داسې به ښځې ته ګوري لکه سړی چې سړي ته ګوري. سړی چې سړي ته ګوري شا او خېټه د سړي دپاره عورت نه ده چې سړی سړي ته ګوري. ښځې هم وایي شا او خېټه د ښځې دپاره عورت نه ده. انشاءالله ما په لهجه پوهېږئ. خو ښه خبره دغه ده چې ښځو کې فرق ده. که چېرته دا ښځه کافرې ښځې ته ګوري یا کافره ښځه دې ته ګوري، مطلقاً داسې به ګوري لکه یو سړی چې ښځې ته پردۍ ښځې ته ګوري. کافره ښځه موږ نه پردۍ ده په دین کې. که یو فاسقه ښځه ده، فاجره ښځه ده، هغه ستا شا بدن ته نشي کتلی لکه سړی نشي کتلی، هغه فاسقه فاجره هم نشي کتلی. تاسو به یې ولې؟ یو خو دا ښځه موږ نه پردۍ ده په دین کې. دویم دا ښځه فاسقه ده، خپل ورور خاوند خپلو اقاربو ته تا د بدن صفت ذکر کوي. څوک زما په لهجه پوه شو؟ دا ښځه فاسقه فاجره ده، کافره ده، ذلیله ښځه ده. تا بدن چې وګوري بیا ورور ته یا بل اقاربو ته د تا د بدن صفت ذکر کوي. صفت د بدن صفت د عورت داسې ده که رویت داسې ده لکه لیدل. ولې پرون موږ تاسو ته چا چې جواب کړی چې مخطوبې ته کتل دا جایز دي، ما درته ویل چې په صفاتو بیان وسیښه ده. صفات که رویت نه ده، دا صفات داسې دي لکه لیدل. نو چې یوه ښځه دومره بې اعتماده ده په معاشره کې، فاسقه فاجره ده، ستا خېټې شاته دې نه ګوري، دومره دې ورسره ګوري پردم ته نه کولی شي. څومره چې سړی ښځې ته ګوري دقسې به پردۍ ښځه په دین کې په عمل کې چې پردۍ وي دقسې به دغه ښځه هم دې ښځې مسلمانې ښځه ته داسې انداز سره به ګوري. تاسې د ما الفاظو جملو ته ګورئ، دا ښځه په الله ډېره قدرمنه نه ده، ډېره عزتمنه نه ده. دومره مسلې کې نقل دی په دې ښځه کې چې یو ښځه هم ښځې ته نشي کتلی. واورئ، کتل او مسه کول حکم یو لري. سړی پردۍ ښځې ته کتلی نشي، شا او خېټې ته مسه کوی هم نشي. ښځه فاسقه فاجره یو نیک دا پاک دمنه بیبي، هغه خېټه او لاسونه بلا ضرورت نشي مسه کولی. یعنې انشاءالله په دې پوه شئ. مسه کېدل او لیدل دا حکم یو لري. نو الله وایي قل للمؤمنات، مؤمنانو ښځو ته یغضضن بندې دي کې من ابصارهن د خپلو هم د سترګو نه، ویحفظن فروجهن او حفاظت دې وکړي د خپلو فرجونو. حفاظت نه ما تاسو ته ویلو چې دلته تېنه مراد ستر د زنا نه ده مراد. حفاظت فرج دا معنی چې د زنا نه د خپل ځان وساتي. ټول قرآن کې چې حفاظت فرج راغلی هلته مراد تېنه دا چې زنانه د ځان وساتي د زنا نه. خو دلته سورة نور کې د ابوالعالیه وایي کل فرج ذکر فی القرآن فهو من الزنا. ابوالعالیه محدث ته وایي چېرته هم چې حفاظت فرج راسي هلته مراد تېنه زنا وي، خو دلته مراد تېنه ستر ده، پرده. حفاظت د خپلو فرجونو دې وکړي. فرج عورت ته، خېټه او بدن هم عورت ته، که نه د عورت. نو چې حفاظت کې یعنې کپړې دې واغوندي ښې ډبلې. یدنین علیهن من جلابیبهن قرآن وایي غټې غټې چادرې دې په ځان واچي. یدنین علیهن سورة احزاب کې تاسو ته تېر ده. نو واورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکه وایي و آخر وقت کې به دوه ډلې راسي، صنفان من اهل نار، دوه کسان به د جهنميانو نه، دا ډلې به جهنميانې وي. یوه هغه ډله رسول الله یاده کړې ده چې د حاکم ظالم په مخ کې مظلومانو سره ظلم کوي. د حاکم ظالم په مخ کې مظلومانو سره ظلم کوي.
یو ظالم روان د په دې بازار کې ریړی والا مخه ته ورته راشي که پولیس د کریړی چپه کوي په کوتو کې وهي په خدای قسم ده تاسو مولانا قریب دغه تعبیر کړی ده رسول الله وایي دا جهنمیان دي دا ډله چې د ظالم حاکم په مخ کې رواني مظلومان څوک یوه خوا غورځوي څوک بلې خوا غورځوي کریړه مخې ته ورته راځي ولې ظالم را روان ده که نه او بله دویمه ډله رسول الله وایي ښځې دي د جهنم یو ډله بله ښځې دي کومې ښځې دي کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنبة البخت ولا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وایي کاسیات عاریات بله ډله د ښځو ده چې د جهنمیانو نه ده کاسیات جامې به اغوستي عاریات بربنډې به وي چې حفاظت نه کوي که نه د خپل بدن کاسیات عاریات کې تمام محدثین دا وایي یہ باریکی کپڑے اغوستي وي باریکی ما په خبره نری کپڑے تاسو په پوهه چې باریکی کپڑے اغوندي اوس خو بل قسم هم راوتلی دي ټول بدن چې کار کیږي تاسو ما ته ښکاري چې جنت مولوي صاحب ته کې ماهر یې مونږ ته خوراک پته ډېرېږي همداسې ده که نه دا کاسیات عاریات کپڑې راکړي که نه کله په یوه نام باندې کله بل نام والله العظیم چې 1400 کاله مخکې رسول الله صدا ښځې جهنمیانې دي چې کپړې باریکې اغوندي عاریات کپړې اغوستي بربنډې وي یوه توجیه یا کاسیات کپړې اغوستي عاریات بربنډې تنګې کپړې دوی م اغوندي ما ته فلاکه پته یې دې م لګېږي چې اغوندي او که دې اغوندي نو که چې ته دا تنګې کپړې واغوندې موږ وایو چې دا تا کوم آزاد دي دا موږ نه پټ شي نو چې تا تنګې واغوتلې خپله دې کمرې ته ور نه کړلې کومې ښځې چې تنګې کپړې اغوندي وایه او یا باریکې کپړې اغوندي والله العظیم زه یو عالم یم دلته وایم تاسو وګورئ د رسول الله حدیث رسول الله وایي دا ښځې جهنمیانې دي کاسیات عاریات وای مائلات ممیلات مائلات ځانونه مایل کوي خلکو ته ممیلات سړی په ځان مایل کوي دا د زناکارو ښځې صفت ده ځان مایل کوي خلکو ته مائلات الى الرجال ممیلات خلق مایل کوي په ځانونو باندې داسې حرکات سکنات اوازونه کوي چې خلق په ځان مایل کوي رؤوسهن كأسنمة البخت سرونه به داسې لکه د بختي وکانو اپاس چی ورته وایي کو ورته وایي چا کوهان ورته کاره بله ورته د اپاس څه داسې دلته یي موږ تاسو ویسته ښځې که نسته د ښځې دلته تړلي ویښتان به نه راټولې دا ویښتان خو تا غونته نه دي که نه دا خو داسې نه دا د رب العالمین عبادت کې دا په خپله طبیعت پرېږدي ویښتان نشي راټولولی سجده کې ته کپړې نشي راټولوی کپړې مالا عبادت کې موږ بعضې خلک چې لمانځونه کوي که نه دا پرتو مرتو ټول راټول کړي او بیا منځونه کوي همدارنګې دا سرونه چې راټولوي دا به نه دا به خپل طبیعت ته پرېږدي ګورئ یوه خبره به وکړم دا ښځو چې دا درته وایم چې دا ښځې سرونه راټولوي دلته ګوره شریعت کې دې ته سرونه به یې داسې وي لکه د بختي وخانو کوهان خو رسول الله وایي دا جنت ته نه داخلېږي ولا یجدن ریحها بوی د جنت 500 کاله کې مسلمان ته ځي یا 0 کالو کې روایتونه راغلي دغه ښځه بوی د جنت ته هم نشي تللی چې دغه عملونه پکې وي کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت داسې چې وي دا جنت ته نشي داخلېدلی دا صنفان من اهل نار دي نو چې جامې اغوستې وي او دا خبره لږ رانه پاتې کېږي دا سرونه چې دلته تړلي وي دې ته کوڅې ویلی شي تاسو مونږ ته خو داسې وایي سبحان الذي زین الرجال باللحاء سبحان الذي زین النساء بالزوائب خدای ښځو ته ښایست په کوڅې ورکړی سړیو ته په ګیره ښایست ورکړی شوی ده کله چې تا وتړلې دا خو د مصنوعي کافرانو زینت ته دا د خالق زینت چې تا کې پیدا کړی دغه کوڅې وه دا تا چې کوم زینت پیدا کړی او دلته دې تړی دا خو د کافرانو نه را زده کړه دا زینت نه ده تاسو زما په خبره خو پوه شوئ که نه دا چې دا تا ته دا اوس غرب درکړی په ذهن کې کوم چې الله او رسول ښځې ته زینت ورکړی د کوڅې ده کوڅې چې په چا وخریل سي مستقل یو دیت لازمیږي یو مستقل کار لازمي دا زینت ده دې وجې نه په حج د بیت الله کې ښځه کوڅې نشي خریلی سر وجه دا ده چې دا مسلط ده او مسلط حرام ده په شریعت کې
ان شاء الله په دې لهجه پوه شولې. خو بهر حال ما خبره په حفاظت فرجونو کې ده، یعنی ستر بکی. یا د کاسیات عاریات ترجمه بعضی محدثین د کاسیات بالنعم عاریات عن الشکر. ډېر نعمتونه به الله په ښځو باندې کړي، شکر نه به خالي. پیمانې وایي تاسو ټول مجرب یاستئ، ټول عمر د ښځې چې څه دې ویلې راوړه پې خوره کېنه جګېږه، خو چې یوه ورځ دې خلاف سي که نه ما رأیتم خیرا قط. وایي په خدا چې زه تا کور ته راغلی یم که نه چې ما تر اوسه خیر نه ده لیدلی. وایي که نه وایي دومره بې عقل مخلوق یاره ناپاکه مقل نه دي یاره، ډېرې قمقلې دي. تاسو به ورته ووایي بیا به ما پسې ښېرا وکړي چې موږ ته قمقلې وایي. نه خو رسول الله ورته ویلي انهن ناقصات العقل ودین. ډېرې بېوقوفې دي، ډېرې ناشنا قمقلې دي، رښتیا هم ډېرې قمقلې دي. و سړی موږ یې هغه ته کوو چې عزت ورته کور کې کښېنه په ارام کښېنه، دغه څه ده دغه خاوند دې ده که ورور دې ده دا حرام خوري، غلط کوي، خیانت کوي، تا ته یې دروي، الله دې غرقه که. خو ته کور کې ولې نه کښېنې؟ نو به هر حال موږ مسلمانو ښځو ته رب العالمین ډېر عزت ورکړی ده. ویحفظن فروجهن، بله دا ده تی دې بدن باندې تا ته یو صنف نازک یو ښه بدن خدای درکړی ښځې ته وایي، او دا بدن پردی ده، الله درته ویلي چې دا به ساتي، خلقو ته به نه ښکاره کوي. دا ډېر قدرمن بدن ده. کوم یو چې عقد د شریعت وسي چې نکاح ده بیا به دا بدن حق ته ښکاره کوي. دا دومره مکرم او معزز بدن ما تا ته درکړی ده، هر چا ته به نه ښکاره کوي. کومه ښځه چې بدن هر چا ته ښکاره کوي او ناري کپړې کوي، باریکي کپړې کوي، دا د رب العالمین اعضاو سره خیانت کوي. دا بدن دې نه ده، دا د رب العالمین و. د رب العالمین په اماناتو کې خیانت مه کوه. مونږ زنانه ته داسې وایو که نه رسول الله وایي چې بیا به ته جهنمي یې. او شکر نه ادا کوي. کاسیات بالنعم عاریات عن الشکر. خبرال قرآن داسې ویلي چې ښځه به ښځې نه نظر کوي، د سړیو خبره خلاص اوسه د ښځو. ویحفظن فروجهن، خپل به فرجونه محفوظ ساتي. ولا یبدین زینتهن، خیر د تاسو ټول علما یاستئ پوهېږئ. الله وایي ولا یبدین، نه به ښکاره کوي دا ښځې زینتهن، خپل زینت به نه ښکاره کوي. دا ټکي کې خو غلطیا نه کوم که نه، قرآن خو زینت وایي. ګوره یو خبره به وکړم، یو زینت وي یو محل د زینت ته. قرآن زینت ښودلی، دا کپړه زینت ته. وایه څنګه راځي چې تاسو چې مسجد ته ځئ تاسو فتخذوا زینتکم عند کل مسجد راغلی که نه، زینت کپړو ته وایي. بربنډ مه ځئ جوماتونو ته، زینت ونیسئ. نو دې قرآن نه داسې معلومیږي لکه ولا یبدین زینتهن، نه دې ښکاره کوي ښځې زینت خپل، کپړې به مسلمان ته نه ښکاره کوي. خپلې جامې لښتۍ زینت ته دا به نه ښکاره کېږي. محل خو نه ده ښودلی ملا. تاسو د قرآن لهجې ته وګورئ، زب کې څه نه قرآن تاسو ته مې ښېده ما ته الله څنګه ویلي، تاسو ورته وګورئ ولا یبدین، نه دې ښکاره کوي. زینتهن، زینت خو لښتۍ ته وایي. وایه دغه چې کوم چې شی ږدي غږېږه چارګل دا مې ږدي، وایه ګوته جامې پښو کې هم په مخکیني وختونو کې خلخال ورته عربي کې چیرې اچول اوازونه کوي، پښو کې هم چې شی اچوي زنانه. دغه زینت مه ښکاره کوه، جامې مه ښکاره کوه. نو که د قرآن په ظاهر لاړ شو که نه، نو که یوه زنانه په دې پانتون کې راوړي او په تناب باندې جامې خپروي دا هم حرامي دي. تاسو زما په لهجه پوه شئ که نه؟ ولې ځکه چې دلته کته زموږ او پورته محصلین پرې ګرځي، دا خو نامحرم خلق دي. ولې دې تا کپړې وګوري؟ قرآن خو له زینت ښودلی ده. او دغه اوس موږ لګېږو چې وایي چې ذکر د زینت ته مراد دی، نه محل د زینت مراد کوو. نه ښه ده چې زینت مراد شي، ځکه د زنانه جامې په کار د څوک ونه ګوري، دا محل د زینتونه یې ونه ګوري څوک. پرون ما یوه خبره کړې وه چې زینت، زه دلته به ته وایې چې زینت خو یې حرام کړ، نو بدن خو نه ده حرام کړی. هر کله چې الله ویلي چې د زینت د ښځو ته به هم څوک نه به ښکاره کوي، محل د زینت خو به په طریقه اولا سره، دې ته موږ دلالتالنص وایو، په دلالتالنص سره ثابت ده. بدن خو به په طریقه اولا سره څوک نه ګوري. دومره ستر الله تبارک وتعالی کړی. ما نه دي دا خبره. او که داسې وایو چې دا خبرې ښې نه دي، وحشت پیدا کوي، نفرت، دا سړی کافر ده که نه ده کافر؟ وایي که نه؟
اوس دا قرآن ده کنه زه نور که چېرته غلط شوی دی پوهنتون کې قرآن داسې ویلي دي ولا یبدین زینتهن بنا په دې قرآن ظاهر په اساس باندې یوه زنانه چې د اختر کپړې وي یا جمعې کې اغوندي ښې کپړې خاوند ته اغوندي بازار ته چې راځي هغه به نه اغوندي ځکه خلک ټول ورته ګوري چې دا د زینت کپړې وي موږ چې بازار ته راوباسو دومره عینې پرې لګېدلي چې کیلومتر کې چې محصل ډېر بېهوشه کې روان یم متوجه سي چې ولا دلته خو چې یو کمره روانه ده نو دا ولا یبدین زینتهن زینت به نه ښکاره کوي مولا ولا یبدین زینت محل د زینت په طریقه ولا سره څه ښکاره کولی محل د زینت ګوره موږ مراد کوو دلته محل د زینت دا ده چې مخکې دا شی لګېږي د زینت لپاره دا بلا لګېږي د زینت لپاره ماته ولا کلمونه راځي مولا نو دا خو به یعنې دې نه خو معلومېږي چې مخ به هم نه ښکاره کوي ولې مخ محل د زینت ده لاسونه به هم نه ښکاره کوي ځکه دا محل د زینت ده بنګړي کېږي که نه کې به هم نه ښکاره کوي او پرون خو ما ویلو چې دا درې اندامو ته کتلی سي خو الله استثنا وکړه الا ما ظهر منها مګر هغه چې ظاهر منها د دې ښځې نه هغه هم دغه درې شیان دي مخ قدم او کف دا درې شی خیر ده که ښکاره کېږي څه مشکلات نه راځي خو مخکې مې هم خبره ته وکړه چې فتنه ټوله په مخ کې د مخ ولې ښکاره کوي بېله ضرورته ټول کارونه چې جوړېږي له مخ نه جوړېږي که نه جوړېږي موږ تاسو عرف عادت کې چې په حلاله نکاح کومه ښځه غواړو کور ته مخ ته ګوري که نور چشته ګوري خو مخ ته یې ګوري کاله کور ته ګوري هم مخ ته یې ګوري هم معلومېږي دا خبره چې فیصله په مخ کېږي نو ولا یبدین زینتهن نه به ښکاره کوي زینت خپل الا ما ظهر منها مګر چې کومه ښکاره کېږي چې هغه مخ ده قدم ده او کف نور نه شي ښکاره کولی سبب انشاءالله ولیضربن بخمورهن نو دا ښځې چې دومره پټ پرده کې ساتي څه دي وکړي اټ اټ ټیکري دي واغوندي سبب یې وایو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین هو دا کې راځي ما بعد کې د ورندانه مسله درته کوم لیور د مغه یو شی ده دا ان شاء الله کوم څه مشکل نشته ده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه یا الله په دې ناس مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي الله دې مجلس ټول مقاصد شریعه مصرف وګرځي الله دې مجلس کې د چا مشکلات په حاضر کې سفر کې مشکل د دنیا او د آخرت مصرح حل فصل وګرځي دغه ته یو ورور هم د مریض لپاره دعاګانې غوښتي او ما نه هم چا دعاګانې غوښتي یا الله ته مسبب الاسباب ټول د مسلمانانو مریضانو ته د امراض ظاهره او باطنه او نمو سره او شفا کامله عاجله مستمره دائم او نصیب کړي یا الله ته مسبب الاسباب د ټول بیمارانو د مسلمانانو اسباب د شفا ته مهیا کړي الله تعالی ارحم الراحمین په حال باندې رحم کرم وکړي څوک بیماران زخمیان هسپتالونو کې کورونو کې زنانه مردانه الله دې نیک عمل لپاره ټول ته شفا کامله عاجله او نصیب کړي اهل قبور کو په عذاب فرحت کې فرحت درجات عالیه او نصیب کړي د مجاهدینو فتح او نصرت او شهامت نصیب کړي په اخلاص سره دعا وکړي چې الله د فلسطین مظلوم مسلمانانو په حال رحم کرم وکړي الله په مقابله کې بنی اسرائیل او غربیان د خدای ته هلاک تباہ او برباد نس نابود کړي الله ستا صفت قهار د خدای د قهر په نظر ورته ګوري الله افات سماوي ارضی په دی باندې نازل کړي الله تعالی سره انواع د عذابونو د خدای انواع د عذابونو په دی باندې نازل کړي الله دې دوی شر فتنونو مو ټول مسلمانانو ته نجات نصیب کړي په دې مجلس کې د چا مقاصد شریعه الله د خپل خزانه غیب نه پوره کړي زموږ د پامتون کشران مشران الله ټول صالحان کې الله په اقوال او افعال کې موږ ټول ته اخلاص نصیب کړي الله په اقوال او افعال کې موږ ټول ته رسول الله اتباع نصیب کړي الله په اقوال او افعال کې موږ ټول ته خپل رضا او دیدار نصیب کړي الله په دې رمضان کې هر څوک چې عبادت کوي فرضي نفلي ټول عبادت په دربار علاقه کې قبول منظور وګرځي الله بل رمضان احتمالي د چې په موږ باندې براسي او کنه خدای په دغه رمضان کې موږ ټول مغفورین او مرحومین وګرځي الله موږ ټول ته خدای پاک صغائر کبایر ګناهونه معاف کړي الله توفیق د طاعات او د عبادت موږ ټول ته نصیب کړي الله توفیق د معاصی او د ګناهونو مرته نصیب کړي الله ته مشکلات حل کول ولا ذات خدای د آخرت او د دنیا مشکلات موږ ټول حل فصل وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین